ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د لیلا د ټولو 13 ډرامو په اړه معلومات درکوم. د هرې ډرامې نوم به درښایم، د ډرامې پروفایل انځور به درښایم، هر څه به درته په ډیټیل سره درښایم. ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوم. که تاسو هم د لیلا مینوال یې نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا سره لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې چې کوم سریال راغلی دی هغه سریال د درې مورچل په نوم دی. ملګرو په دغه سریال له مخکې ډیره زیاته وایرل شو، د لیلا په نوم باندې کار وکړلو او دا سریال په افغانستان او پاکستان کې ډیرو زیاتو پښتنو وکتو. په کمنټ کې راته ووایئ چې تاسو په کوم هیواد کې دغه سریال کتلی دی. ملګرو په دویم نمبر دغه سریال دی چې دا هم ډیر زیات وایرل دی. خو ملګرو د نورو سریالونو نومونه درکوم، خو ماته دا ووایئ په کمنټ کې چې راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. ملګرو دوستانو که چېرې تاسو هم د درې مورچل اداکارانو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړئ نو په کمنټ کې راته نوم ولیکئ، یا د اتلان سریال، یا د شاهین سریال، یا د تندر سریال او دغسې وغیره وغیره د نورو سریالونو په اړه معلومات ترلاسه کول غواړئ یا د اداکارانو معلومات ترلاسه کول غواړئ نو په کمنټ کې ماته نوم ولیکئ. ملګرو په نن ویډیو کې زه صرف تاسو ته د لیلا ډرامې درښایم او فلمونه یې درښایم کوم چې وایرل وي او ډیرو پښتنو به کتلي وي خو تاسو به لا تر اوسه پورې نه وي کتلي. ملګرو راځئ دغه راسره وګورئ. دغه دریم نمبر سریال دی او دا سریال څلورم نمبر دی. ملګرو په دغه سریال کې ورسره کومو کسانو کار کړی نو دا راسره تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. په دغه سریال کې ورسره یو د تندر سریال اداکار دی، که کوم سریال دی تاسو یې راسره دا کتلی شئ د مجاهد په نوم دی. دغه کس د شاهین سره هم په یو ډرامه کې کار کړی دی. که هغه ویډیوګانې تاسو نه وي کتلي نو زما په یوټیوب چینل کې ټولې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي، تاسو یې په اسانۍ سره کتلی شئ. ملګرو دوستانو دا پنځم نمبر دی او دا شپږم نمبر دی او دغه اووم نمبر دی. ملګرو دا اتم نمبر دی او دا نهم نمبر دی او دا لسم نمبر دی. ملګرو د لیلا د ټولو 10 سریالونو نومونه مې تاسو ته په سکرین باندې دروښودل، د هغې هر څه پروفایل انځور نوم هر څه په ډیټیل سره ما درکړل. که غواړئ چې داسې د نورو اداکارانو معلومات ترلاسه کړئ نو په کمنټ کې ماته نوم ولیکئ. د لیلا خپل نوم څه شی دی، واده یې له چا سره کړی دی، په کوم کال کې کړی دی، څومره زامن لري، د هغې ټول معلومات ترلاسه کول غواړئ نو زموږ په اکاونټ کې په ویډیو اپلوډ شوی دی، دغه ویډیو وګورئ او مکمل معلومات ترلاسه کړئ. ملګرو راځئ دغه راسره وګورئ. دا 11 نمبر سریال دی، دغه 12 نمبر دی او دا سریال هم 14 دی، دا 14 دی او ملګرو دوستانو دا 15 نمبر دی او دا 14 دی. دغه سریال هم 19 دی او دغه سریال چې تاسو را سره ګورئ نو دا 13 دی. ملګرو دا 19 نمبر دی او دغه 20 نمبر دی. ملګرو که ویډیو مو تر دغه ځای پورې کتلی وي نو لازم به ستاسو ویډیو خوښه شوي نو د نورو 10 سریالونو نومونه درکوم، خو د هغې نه مخکې په کمنټ کې لازم بلیک یعنی تور دل ټایپ کړئ چې ماته پته ولګي چې تا ویډیو تر دغه ځای پورې وکته. ملګرو دا راسره وګورئ. دا 21 دی، دغه 22 دی، ملګرو دا 23 نمبر دی، دغه 24 نمبر دی او دا سریال هم 25 نمبر دی. ملګرو دا 26 دی او دغه سریال 28 دی او دغه 29 دی او ملګرو دغه 13 نمبر سریال دی. ملګرو ما تاسو ته د لیلا د ټولو 13 سریالونو فلمونو ډرامو په اړه معلومات درکړل. په کمنټ کې راته ووایئ ویډیو څنګه وه او راتلونکې ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. لازم یو خوندور کمنټس وکئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه هم لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی. له داسې خوندورو ویډیوګانو ډرامو دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.